په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وايي د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 100 میلیونه ډالر زیات پوروړی دی. حاضردمه د افغانستان په سلو کې 3 برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 وارداتي برېښنا کې 50% له ازبکستان، 22% له ایران، 12% له ترکمنستان او 4% له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت وایندوی اختر محمد نصرت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشتوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغه هیوادونو 100 میلیونه ډالر پور پاتې شي. دی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خنډ د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیونه ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنې 108 میلیونه ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره له دې چې افغانستان سلګونه میلیونه ډالر ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څومره د وروسته وارداتي برېښنا د ورانکاره پیښو له کبله پرچاو کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.